شازل موگران وطن زی چی بیا کرو آباد. دوو تولیدي فابریکو کې تیرې تلې میاشت کې نږدې 15,000 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. د برېښنا تولید حوزې ریاست اړوند نغلو او سروبي برېښنا تولید فابریکو کې تیرې تلې میاشت کې ټول 14,820 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. یا د موده کې نغلو برېښنا تولید فابریکې 8,173 میګاواټه او سروبي برېښنا تولید فابریکې 6,643 میګاواټه برېښنا تولید کړې ده چې تولیدي برېښنا د عمومي سیستم له لارې شبکو کې ویشل شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت رهبري د برېښنا کورني تولید کچې پراختیا لپاره پانګوال هڅوي او پر فعالو سیستمونو منظمه څارنه کوي. د اوبو اعظمي کچې پر مهال چې د ماهیپر برېښنا تولید فابریکه هم فعاله وي، د درېواړو فابریکو تولیدي کچه له 100,000 میګاواټو زیاته وي چې د اوبو کچې کمښت سره د برېښنا تولید کچه ټیټیږي. د برېښنا انرژۍ کورني تولیدي سرچینو پراختیا او د تولید کچې لوړول یې د افغانستان برېښنا شرکت لپاره مهم لومړیتوب دی. لا ختیځ تر لویدیځ، لا جنوب تر شمال، یو ځل بیا ګران هېواد د سیالانو په سیال.